الله رب العالمین د خپل بنده دا عمل ډیر خوښوي. الله رب العالمین ډیر خوشحالیږي په دې چې بنده ګناه وکړي او دا بنده بیرته راوګرځي خپل رب العالمین ته ووایي چې الله زه خو ډیر غلط شو، الله ما خو ډیر زیاتی وکړه، په خپل نفس باندې مې ظلم وکړو. الله رب العالمین د بندگانو په توبه باندې ډیر زیات خوشحالیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اشد فرحا، الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالیږي بتوبة عبده اذا تاب الیه، چې کله ګناه وکړي او بنده الله ته توبه وباسي الله رب العالمین په ډیر خوشحالیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ذکر کړ، د هغه کس نه الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالیږي په دغه بنده چې ګناه وکړي او بیرته الله ته توبه وباسي، د هغه کس په نسبت باندې چې یو کس په اوار میدان روان دی، په ډیر لوی سفر باندې روان دی او د خپل خوراک سکاک خپل زادیره د سفر سامان یې په دغه سورلۍ باندې بار کړی، دا په یو اوږد سفر روان دی، ډیر سفر یې وکړو، یو ځای کې ونه ده او د ونې لاندې کیني د دې دپاره چې لږه دمه وکړم. په دغه وخت کې د ده دا سترګې پټې شي چې دا سترګې کولاوي کې د ده دا سورلۍ نه او دا سوچ وکړي چې واپس هم نشم تللی، خپل منزل ته هم نشم رسېدی، دا خو یو اوار میدان دی، د خوراک او څښاک سامان نشته، مرګ مې یقیني دی، منډې را منډې وکړي خپلې سورلۍ پاسي، خو سورلۍ ورته میلاوه نه شي، بېرته راشي د دغه ونې د یخ د لاندې کیني سوري ته چې مرم خو هسې مرم، خو کم از کم د سوري لاندې خو به مرګ راشي، د ونې لاندې خو به مرګ راشي، لږ په راحت خو به مرګ راشي، خوراک او څښاک سامان مې سورلۍ سره ورک شوی. دا بنده چې دغه ونې لاندې کیني د ده دا سترګې پټې شي چې کله سترګې کولاوي کې د ده دا سورلۍ د سره ولاړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چونکې دته یو نوې زندگی میلاو شي نو دا ډیر زیات خوشحاله شي، د ډېرې خوشحالۍ نه دا د الله رب العالمین شکر ادا کوي، خو په دې شکر کې غلط شي، داسې وایي اللهم انت عبدي وانا ربک، ای رب العالمین ته زما بندی زه ستا رب یم. د الله رسول فرمایي اخطا من شدة الفرح، دا بنده د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شي، مقصد د دې دی اللهم انت ربي وانا عبدک، الله ته زما رب زه ستا بنده یم، خو د ډېرې خوشحالۍ نه سبقت لساني وشي، د ده د خولې نه دا الفاظ وځي چې الله ته زما بنده زه ستا رب یم، نو دا چې څومره خوشحاله شو په دې خپل نوې زندګۍ باندې او په دې سورلۍ باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العالمین د خپل بنده په توبه باندې د دې سړي نه هم زیات خوشحالیږي.